نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هلته چې ورسید غږ وشو ای موسی زه ستا رب یم پڼې دې وباسه ته د طوا په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوره کړی واوره څه چې درته وحي کیږي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. همدا زه الله یم له ما څخه پرته بل خدای نشته نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. د قیامت ساعت ارومرو راتلونکی دی زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم ترڅو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی تا دې د هغه ساعت له فکر نه منع نه کړي که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي. وما تلك بيمينك يا موسى. ای موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی ځواب ورکړ دا زما همسا ده په دې باندې په تکیه کولو ګرځم په دې سره د خپلو پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترېنه اخلم. قال ألقها يا موسى. الله فرمایل دا وغورځوه ای موسی. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا اخوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله وفرمایل هغه ونیسه ویریږه مونږ به دا بیرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. او لکشان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه بې له کوم تکلیف څخه به ځلانده راووځي. دا بله نښانه ده د دې لپاره چې مونږ تا ته د خپلو سترو نښانو ښوونکي یو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اوس ته فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی عرض وکړ پروردګاره زما سینه پرانیزه او زما کار ماته اسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبرو وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپلې کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه هارون چې زما ورور دی د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې مونږ ښه ستا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو ته تل زمونږ د حال څارونکی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في
التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل ای موسی څه چې دی وغوښتل درکړای شول مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړی دی یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه داسې اشاره چې د وحی په وسیله کېدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سیند کې وغورځوه سیند به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن را واخلي ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي په دې ډول موږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و موږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه واوسېدلې نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی.